مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر شهید اختر محمد منصور ولې زمونږ اتل ده زمونږ امیر ده خپل د وجود غوښې د افغانستان د ازادۍ په خاطر په باروتو کباب شوه نوره قرباني څنګه وي چا یې جسد لیدلی ده ما خو یې صرف د پښې تلی لیدلی ده چې هغه هم په اور کباب شوی ده شیخ هیبت الله اخندزاده خپل زوی استشهادي برید کړی زه زوی لرم دا ډېر لوی جرأت ده چې زه زوی ته باروتو واسکټ اغوندم نو وایم ځان هیڅکله هم نه د دوی سره مشوره نه کوي بله تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې دوی په دې کې وایي چې دا هیواد د مونږ ده او دا هیواد مونږ ساتو له تاسې نه په دې کې حضور پاتې کېدو ته د تاسې اړتیا نه لرو دا ډېره د خندا خبره ده که دا هیواد د تا وایي تر اوسه پورې دغه 20 کاله به پردي اشغالګر ځواکونه په دې هیواد کې نه اوسېدل خو دا هیواد د تا دی نه ته خپله اصلا د افغانستان نه یې ته خپله امریکا راوړی افغانستان ته یې راوړی په افغانستان یې حاکم کړی او دا نن هم چې په افغانستان کې ته یې دا د امریکا برکت ده دغه تا چې مننې کړي دي یوازې د دې مننې نه دي کړي بلکې تا مننه د دې کړې د هغه لنډغر چې هغه په افغانستان کې چا نه پرېښوده هغه د امریکا په مټو د امریکا په طاقت دلته ځواک او واک ته ورسېده او دا نن هم چې په دې ملت باندې حاکم دی په دې ملت باندې وحشت او بربریت کوي دا د همدغو امریکایانو برکت دی دا خلک ډېر بې شرمه خلک دي باور وکړي جنرال صاحب محترمه د امریکا تهدیدات او د امریکا زور دې ته اړکل چې دوی بندیان هم خوشیږي او دې ته اړکل چې طالبانو د امریکا ترمنځ شوی توافقنامه دا په دوی باندې ومني دغه خلک چې انتخابونه به دې ته د سرو چرخو ورکول اوقاف صاحب محترم دوی وایي چې بندیان مونږ خوش کاغه ته بیا وروسته راځو خبر هم در باندې ګورو دوی وایي چې مونږ جرګه راوغوښتله بندیان مو خوشې کړه بیا انتخاباتو له لارې طالبان کولی شي فلحال به د سی آی او د بلیک واټر په مزدور باندې خبرې وکړو ځکه اول نوبت یې دلته ورکړی انتخابات کوم انتخابات هغه انتخابات د ګلمرجان په الهام اخیستو ټرمپ نن وایي چې زه نه منم هغه انتخابات چې 2 کربوړي ارګ ته ننویستل هغه انتخابات چې 2 لوړې په 1 کیلومترۍ د ارګ یو بل سره نږدې په نږدې کېدل کوم انتخابات او کومې دیموکراسۍ نه دوی خبرې کوي په هغو وختونو کې چې په سپېدار ماڼیو په ارګ کې 2 د لوړې مراسم ترسره شول نړیوالو اروپایي رسنیو ویلې چې په افغانستان کې د دیموکراسي له بې شرمۍ سره مخ شوله په دې بهرنۍ رسنۍ اروپایي رسنۍ په دې باندې اقرار کوي هغه خلک چې افغانیت یې هم وشرماوه افغانان په خپل منځ کې د افغان په توګه نه پیژني هغه خلک چې مسلمانان په خپل منځ کې د مسلمان په توګه نه پیژني هغه خلک چې 20 کلنه قرباني امریکا ته منسوبوي هغه خلک چې په افغانستان کې د افغانیو پیغلو د افغانیو خویندو عزتونه لوټ شول خو دوی لا هم په هغې باندې د پنجابي ټپې لري هغه خلک چې تخواره بچي دلته په وینو باندې لطپت شول خو بیا هم دوی هغې ته د طالبانو د قومندانانو نوم ورکوي چې په دغو بې شرمۍ باندې نه شرمېږي په دې خبرو باندې هم دوی نه شرمېږي باور وکړئ هغه ځای ډېر د شرم ځای و د دوی لپاره چې یو د تحلیف مراسم هلته په ارګ کې ترسره کېدل او بل د تحلیف مراسم هلته په سپېدار ماڼۍ کې او دواړو د افغانستان منتخب ولسمشر ځان باله او ډیره د بې شرمۍ خبره خو هغه وه چې دوی اوس بهرنیانو ته د اړتیا خبره کوي په هغه وختونو کې مو ولې بهرنیان راغوښتل او بهرنیانو ته مزارۍ کولې چې د غني د عبدالله ترمنځ یو توافق وکړي هماغه و چې عبدالله یاره باور وکړئ زه کله ناکله د دې دواړو په مقابله کې زه وایم چې د عبدالله له د غني نه که څه هم لوی خر دی خو بیا هم د غني نه عبدالله پوه سړی دی په خبره پوه دی په سیاست پوه دی کم از کم د افغانستان له ارضي تمایز سره خو بلد دی کم از کم له د اسلام سره خو تر دې حده پورې بلد دی چې هغه آیات خو په ښه طریقه باندې وایي که نه دغه خبره دي باندې هم نه ارزېدل اوقاف صاحب محترم دغه د جاهل او د خمقل رول سیاسي شنونکي وایي چې د امریکانو قصدن اشرف غني ته ورکړی چې ته به دغسې یو خارې چغې به وهې بغارې به وهې آیتونه او حدیثونه به غلط وایي په ضمن کې ډاکټر عبدالله چې تر ده ډېر شین خر ناپوهه سړی ده هغه ته وایي چې ته به دغه رول ادا کوې دواړه یو فلم رول دوی ته ورکول شوی خو ډېر متاسفانه د نړۍ دویم مفکر ته د خره رول ورکړی ده چې ته به لغتې وهې چغې به وهې ته منم به وایې موږ به معاهده وکړو ته به یې نه منې او بالاخره طالبانو باندې لارې خوا فشار دوی سیاسي شنونکي وایي دغه رول د خره ورکول شوی قصدن ده ته ده
او دا ډیر ښه په مهارت باندې ادا کوي چې نن په کندهار کې یو څو واره لاته ووهله بندیان یې خوشې کړه چېرته دې خوشې کړه تا خوشې کړه مهرباني هو نو دی خو مخکې نه وایي چې زه وړکي نه یم دا شی خوښېده له ده سره مې مینه وه او بل حدیث شریف کې راځي وایي دا کوم خلک چې اوښان ساتي نو هغو خلکو کې به غصه ډېره وي هغو خلکو کې به احساسات ډېر وي او دا کوم خلک چې بیزې او ګډې ساتي دې خلکو کې به عاجزي ډېره وي نو اوس یو څوک له دغه شي سره ډېره مینه لري د له دغه حدیث نه معلومېږي چې خامخا د هغه شي صفات به پکې وي چې هغه له هغه ته وهل دي خو صفاتونه شته بالکل نو الله پاک د خیر کې مخکې اورېدونکو ته ځو بدر ابدالي لوګری سلام علیکم ابدالي لوګری دلته راسي بس بیا انټرنیټ هم کار نه کوي خوشوال صاحب سلام علیکم نندرال صاحب ته نور مرګل ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې وکړي چې روغ او جوړ وعلیکم السلام ماشاءالله موضوع مې ډېره په زړه پورې موضوع ده اسلامي امارت خو انشاءالله په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې هم د دنیا لوی طاقتونه په ګوندو کې پوه شوي دا خو هغه طالبانو چې دوی د ځمکو په سر باندې نه پرېښ نن چې مې سر ته راکش کړل نو دنیا سپر طاقتونه ورته په ګوندو شو او دوی سیاست هر څه یې ومنل او انشاءالله مني به مهرباني خیر سلام عزت هلته د سره شور هم ډېر زیات ده کله چې راځئ تاسو یو طرف ته یو ګوشې ته کېږئ نو چې هغه د بل چا اواز را نه شي دلته ډېر انتظار مو وکړو چې کله مایک خلاص کړئ نو سم کنفرانس کې ناست دی ابدالي لوګری مهرباني وکړه السلام علیکم مبین صاحب وعلیکم السلام څنګه یې ښې خیرت ته الحمدلله مهرباني وکړه ستړی مه شې په خیر علي الله دې خوشحاله کړه خو ستاسو صاحب صحیح دی ښه ده روغ ده ښه ده روغ ده مهرباني وکړه موضوع باره کې څه خبرې لرې مهرباني زه خو ناڅاپي داخل شوم د موضوع په اړه کې معلومات راکړئ ډېر به مهرباني وي موضوع خو وچ چکلاکه د کشمیر مسله ده چې دا په افغانستان سره څنګه یو ځای کړو نیم ساعت خو دلته مونږ سره ناست دی ابدالي لوګری موضوع باندې نه اسلامي امارت د جګړې میدان ګټلی هم د سیاست میدان جنرال صاحب خبره دې بالکل سلب سله حقیقت الحمدلله موږ ولاسې ډېر افتخار کوو چې کله د تا لایف راسي یا ته په لایف راسي یا نور داسې ملګري اسلامي مبارزین او الحمدلله دا حقیقت ده چې اسلامي امارت یقین وکړه چې دواړه ډګر یې وګټل هم د نظامي او هم سیاسي او الحمدلله چې کله تاسې راسئ موږ دا وینو اوس دغه کوم تاسو په نامو کنزلمار مبارزین دا تاسو په نامو چې کوم شرم و حیا نشته هسې بې علمه او بې منطقه او بې دلیله وچه کنځا کوي الحمدلله دا ډېر اوس چوپ سوي دي او تاسې نړۍ ته ټولو ته حقیقت ښکاره کړ الحمدلله تاسې په خوله باندې د قاري صاحب په خوله باندې د داسې نورو ملګرو باندې هغه حقیقتونه ښکاره سول چې خلکو پټ کړي وو په هغې باندې غټ غټ څادرونه اچولي وو چاته نه ښکاره کول او خپل دروغ یې ښکاره کول د بل حقیقت او رښتیا نه ښکاره کول نو موږ ډېر باندې خوشحاله یو ډېر فخر ابدالي صاحب نن به مو د لغړې دیموکراسۍ د دوه ساري حکومت مشر خبرې په کندهار کې اورېدلې وې هغوی بندیان مې خوشې کړل او چا یقین هم نه کوه ما 15 بندیان خوشې کړل دا د یوه خبره دویمه خبره دا وکړه چې طالبان دې راشي دلته د خلقې شریفې یا د کندهار په جومات کې په زیارت کې د احمدشاه بابا دلته به سره کینو نو څه پیغام ورته لري د جناب خو خپل فامیل هم په امریکا کې ده او زوی او لور او یو یهودنې سره یې واده کړی ده نو هغه یهودنه به هم بیا جومات ته ننوځي که نه زه مبین صاحب یو خبره کومه چې کله مجاهدین اسلامي امارت الله پاک کامیابه کړ او دا ډګرونه که مخکې ما درته ویل دوه ډګر یې وګټل اوس زه دې ته نه پوهېږم حیران یم چې دوی څنګه د مسلمانانو یا د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندي مخکې به افغانستان چې کله یادوو د افغانستان دولت به یادوو اوس د هرې خبرې سره اسلامي دولت به یادوي چې آیا تاسې اوس د اسلام نه کومه که مخکې ولې د اسلام نه وو چې اوس تاسې د اسلام یادوئ او تاسې اوس دا خبرې مثلا چې وایي چې خلقه مبارکه کې آیا په هغه وخت کې ولې د خلقه مبارکه نه وایي چې غټ غټ بمونه ماچول
او ویل استالي به یا په جیل کې او یا په ګور کې هغه وخت ول د شریف نه و. عبدالي صاحب د تیرې دیموکراسي زیږنده مونږ ته دغسې غلام په میراث کې پرېښی. د تیرې دیموکراسي او انتخاباتو په نتیجې کې مونږ ته دغسې یو دوه سره حکومت چې شاته تصویر تاسو ته ښکاري مونږ ته په میراث کې پاتې چې خوله یې دومره خلاصه نیولې ده ته به وایې چې بیخي نو بیخي زیات خاندي لکه افغانستان چې د جاپان په 3 برابر آباد وي. د داسې ولسمشر د جاپان ولسمشر به هم داسې نه خاندي لکه دی جناب چې خاندي یا لکه د چین ټول آبادي چې ده تر تسلط لاندې دا چین دا آباد کړی څومره خوشحاله ده. دویم تاسو عبدالي صاحب که پوښتنه درنه وکړم تاسو د افغانستان د کوم ولایت سره تړاو لرئ؟ جنرال صاحب زه نور ولایت څخه خو د ده په قوم کې شریک یم. ښه لکه چې تم د لوګار یې واه 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 نو دا یقیني درته وایم چې عبدالي صاحب ګوره زه درنه په پوښتنه مې په دې وکړله چې زه خو پرې شرمېږم دی خو د لوګار دم نه زه د لوګار د سرخاو د مراغې ولسوالۍ یم سرخاو کلی جومات هر څه پېژنم د پلار اړیکې هم خلکو وویسته او خپل کلي ته تللی نه سي. دی وایي چې ما تر 2000 پورې جوماتونه جوړ کړی دی. د لوګار کې خو ما جومات نه دی لیدلی چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې په راتلو سره جومات جوړ شوی وي. که ته شاهد وي په کوم ځای کې دوی جوماتونه جوړ کړي دي؟ یاره مبین صاحب زه به دا خبره ته وکړم ما مخکې تر اوسه دا هسې د مسلمانانو د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندي د دوی ټوله اداره داسې مثال لري لکه د اوبو په سر باندې یو هغه کڼۍ سره راجګه سي هغه ډېره زر چوي یو ملت داسې خلک وویني خو بیرته وچوي. د دوی هره خبره په دروغو بنا ده. د دوی هره خبره چې د هغه حقیقت نه لري ده. په والله که په افغانستان کې نه جومات جوړ شوی د ده د لاسه نو والله که په افغانستان کې یو داسې عام تاسیسات شوي چې عامة المنفعه چې خلکو ته نه په ورسېږي د یوې تبې مریض را روانې پاکستان ته. دا زه د عیني شاهد یم چې په تورخم کې تېرېدلم افغانۍ را سره وړه ماشوم ورسره وه تبې کېدلې وای والله په ټول افغانستان کې موږ تبې نه شکېږي. پېښور ته یې راوړوله 3 سرکو نسخه مې ورته واخیستله خدای پاک ویره که روغه کړله. نو دا د دوی خدمات دي د دوی خدمات خو دا خدمات خالي بمونه وغورځوه په مسلمانانو باندې په جنازو باندې هغه جوړ کړي جوماتونه د خاورو د خټو چې وو هغه یې راته ړنګ کړل. نو دې کې خو د اسلام خدمت خو هغه څوک کوي جومات خو هغه جوړي چې هغې کې یوه علامه او نښانه د اسلام وي. ایا تاسې دې کې وګورئ چې د یو سړی حضرت حسن رضی الله عنه یا حضرت حسین نواسه خدا وایي د دې نه څه د خیر توقع یا د جومات هغه وکړي جومات جوړول توقع وکړي. ښځه یهودانه وي ښځه یهودانه وي هغه په جهر وایي زه یهودانه یم او بیا راولي ورور جان د افغانستان د ښځو مشر یې ورټاکي نو هغه به اسلام ته څه خدمت وکړي هغه به یهودیت ته خدمت کوي که به اسلام ته خدمت کوي. علامه قدرمن که لوګرای صاحب موږ سره اوسېږي او خواب افغان صاحب هم موږ سره ده. 119 په نامه باندې خیاط مهرباني وکړه. یو خبره کوم مبین صاحب یو خبره کوم مهرباني قسم د موږ په خارج ملک یو داسې یو ملک یو چې هغه لکه په افغانستان کې نه موږ خارج ملک یو لري یو که به د ده د لاسه د دې ادارې د وجې نه موږ سترګې جګوی سو او یعنې زه به له سره مسلمان یم که شرمېږو د نورو ملکونو ته کې تاسې وګورو د هغوی نظامونو تاسې وګورو چا درته ویل چې د کوم ځای ورته د افغانستان څه ویلې اشرف غني پېژنې ورته یاره نوم مې اورېدلی ده پوه شې که ویلې افغانستان کې څوک پېژنې ورته ملا عمر پېژنم اختر محمد منصور پېژنم جلال الدین حقاني پېژنم شیخ هیبت الله پېژنم داسې نومونه ورته واخله که هغه دا نومونه اورېدلي کېدی شي چې حالات بدل شي او د ده نوم دې چې درته واخیست ورته دا زه نه پېژنم کوم اشرف غني هغه B52 کې چې امریکایانو راوستي هغه دی هغه خو امریکایي ده هغه په امریکا کې زېږېدلی درته ویلې ګلمار جان ورته هغه خو په ډیلي کې اوسي هغه خو د هندوستان ده که یې ویلې هغه خو امریکایي ده هغه په امریکا کې اوسي که یې درته وویلې چې هغه د ټامیانو بل مشر د سویډن نه چې اوس هم ورته سوسیال راځي شاهین صاحب مهرباني وکړه هغه نوم یې واخله هغه خبیث څه نومېږي دی راته ویډیو واچوي وخاب صاحب هغه ټامي څه نومېږي سویډن نه چې سوسیال اوس هم ورته راځي کې دی درنو محترم فضلی که تیرې فضلي پېژنې ورته اوس سویډن نه اوس هم سوسیالو ته چالان دي جنرال صاحب دغه ویډیو به خیر دی لږ وګوره هغه څوک چې خبرې نه زده هغه ځان په سلام تېروي هغه څوک چې پوهېږي نه چې څه رقم ولس څه وایي مشکلات څه رقم حل کړي هغه څه وایي دغه ویډیو وګورئ دغه رقم سپی موږ ته راوستلی ده دا رقم سوډر السلام علیکم السلام علیکم دا سلام باندې کله
مګر د یهودو سلام دی کنه حدیث کې دې نقل راغلی دا جناب صاحب یهود هم داسې سلام بچاو وقار صاحب خبر او سان مرسته ویل کیږي وقار صاحب خبر کې لاسن سوال کړي چې دا نفر بل هیڅ شي ځان نه دي کوم دوه ځان دي السلام علیکم السلام علیکم خندوار کې تقریر کو 15 شل بنجان نه خو چکله څنګه خبرې نه دي دا لاس دې څه کو چار چوکاټ هغه چار چوکاټ فاشم لوګری ته نه دا یاد وګسته چار چوکاټ دا چار چوکاټ دا د څه دا دې خبره 15000 طالبان تاسو کې په وځ په زور درنه پسې کړه پیسې دې نقد هغه افغانیان دې پیسې ورکړي هغه هم جالي لوټونه ورکړي خدای دې تباہ او برباد کړي یا وسلون الناس جنرال محترم دلته د بنديانو بنديان خو باورو کې رښتیا هم امریکایانو خو دلته امر دي امریکایانو بنديان خوشي دوی ځکه دوی خو مزدوران ولا لاره ورته خلاصوله او ورتلل او زندان به راسل چې زی لارسه خو د امر د امریکایانو دوی دا خبره تر حد پورې حقیقت د خو به داسې ویلي وای چې مونږ د امریکا په امر باندې د بنديان خوشي کړل او د لاره مرته برابر کړول چې د امریکا مزدورانو امریکا راته امتیازات راکول د همدغه کارکردګۍ او دغه مزدورۍ په بدل کې مونږ ته امریکا امتیازات راکړل مونږ خوشي کړل خو د امریکا په امر به داسې ویلي وای دا خبره به حقیقت کړه چې چا موږ بنديان مخ خوشي مهرباني وکړه خیاط یا وسلون الناس आवाज ده نشته خیاط یا وسلون الناس دلته جنازې د زمري زړه غواړي بیا خبرې کوي دغه بل ورور شاهین صاحب حاجی حبیب حاجی صاحب محترم مبارک مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو ته جانان صاحب او شاهین صاحب ته وقاف صاحب ته ټول سلامونه وړاندې کوم وعلیکم دا نوم مې بدلوي او بل د موضوع باره کې یو دوه خبرې مبینه ما باندې دغه کو خیاط یا سنونو اسمره خلکو باندې افسوس کوم ها اواز درځي جنرال صاحب و आवाज درځي مهرباني د خپل بعض خپل خلکو وطندارانو باندې افسوس کوم زه یو چیرته ومه یو فلسطینی راغی ما ته پوښتنه وکړه چې د کوم ځای مسجد افغانستان زه په دا ټنډه باندې ما چوکړم چې د افغانستان ملوه او د طالبانو په اړه راشه پوښتنه وکړه د جهاد باره کې راشه پوښتنه وکړه د مصریانو عمل ته نو مو ویل چې الحمدلله د طالبانو د څنګه چې په عرب او عجم کې خلک ترنه قربانيږي دوی د قربانيانو نه دوی د شهادتونه ورکړل د الله په لار کې او د ټولنه د افغانستان باره کې نه د ټول امت مسلمه په خاطر باندې واشت په باره کې درته لک صبر وکړه دلته زموږ په ملک خپل افغانستان کې بعض خلک منځ افسوس کوم چې الحمدلله دوی خپل ګریوان ته خپل عقل د رسول نه خپل اسلام محمد سره حکم کړی دا قران محمد سره حکم کړی حدیث محمد سره حکم کړی دا دغه جهاد بس وخت فرض کیږي تر څو وخت د جهاد فرض عین کیږي او د جهاد څخه فرض عین د تر ورځ د قیامت ورته په چیرته ده حکم چې جریان لري حکم چې دا او بعض دوی دا نه غواړي چې د اروپا نه وزیران راځي په پارلمان کې غږیږي چې نه د حدیث متن ویلای شي د خط لروینه نه په فارسی په خط پیږي د غرب نه راټول کړي دي سپیان او ټامیان نه راوستري په چوکیانو باندې کېنو د ولست غږیږم جنرال صاحب د خپل ځان د غږیږم نو دا سوچ او فکر دوی سره نه شعور دغه کزر راځي او زمانہ د قران ټکی ورکي او اسلامي تعلیمات ترنه ورکي او خپل په خبره باندې پویږي نه د حدیث متن ویلای نه سي د خپل صالح صاحب د قران او د جمعات یادې د قران ټکی ځانه ده هغه څو وخت مخکې تاسو ولر سي قران غلط ویلې آیات کرسی پوښوي نو دا خلک د خپل ولسنه کې د دې څو تاسو دا وګورئ خپل سوچ وګورئ طالب عمل کردم وګوره د دولت عمل کردم وګوره بل سیاست کې حق او باطل ځان د پریګدو دغه طالب چې دغه مذاکرات په دوحه کې شروع شوي دي دغه کوم خبره دوی خپل خبر نه تیرای کړی فقط قران منم شریعت منم او زه اشغال نه منم دا یو خبر دوی باندې تاسو درې سلور نه کړل تر اخره پورې وز دا خلک د اسلام د امارات اسلامي سره او د اسلام سره څه چلري دوی خو یو خبر بندیان پرېږدو تر نتیر سولدان نه کوو تر نتیر سول د امریکا څوک د امریکا کې نه ولي امریکا راوستلي دي امریکا ډوډۍ ورکي او امریکا رس په توبه نعوذ بالله دوی په خله باندې پوښوي دوی بالکل محترم دا قبل ورته په واخ ورکو
چې ګای چې زیاتېږي بیا 119 مهرباني وکړه. مننه مؤمنه خیر اوسئ. د سټوډیو مبارکي دلته خو راکړه. ډېرو خارجیانو سره مخامخ شوي. سټوډیو مبارکي راکړه. اول سلام واچوه بیا سټوډیو مبارکي راکړه. هغه نه پاس به خبرې شروع. مهرباني مایک دې خلاص کړه. خو ته غږ وکړو نو بیا دې قطع کړل. مالزم خارجي سره سومالي سلام خو خلک امت سلام خبرې ته خو غاښ شه کنه. ګوره سلام بس اول سلام واچوه بیا د سټوډیو مبارکي راکړه کنه. داسې مه کوه اتت کې معمول باید مخکې به ځو ځکه افغانان دواړه دلته خبرې سره کوو. ځه سلامونه ټولو مسلمانانو ته بغیر د طالبي الخوارج. پرېږده بیچاره ښه سټوډیو مبارکي م راکړه. د سټوډیو مبارکي هله در کومه چې د خپل په پیسو جوړو کې نه چې د ورور د پردیو په پیسو په چوکۍ باندې ناستې کته پورته کېږي و یا پیمین یا د غول راغلی دي نه وي کله پیلر بیا دا به څه شی ورو د خله مینه لغته ده دا د دوه سره چې ورته وایي چې عام لغته وایي چې ورته وایي چې لون شو عام لغته وایي دا هغه شی دا دی هغه شی نو ورته سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دا هغه ده دا دې ولسمه دې نه بیچاره شی زده کی بیا سړی چې ډیسیبل وي سوسیال ته ناست وي هغه نه بچی زده کی د مونږه موضوع د موضوع په ارتباط کې خبرې کوي. موضوع مده د اسلامي امارت هم د جګړې په میدان کې کړي هم د سیاست په میدان دغه باره کې مبینه ودرې چې د سټوډیو وای د قدرتونو او کمال خاوند د بندگان دي ولې رنگ بدلوي نن په یو سبا په بل درومي هر ورځ نوې څنګه بدلوي سړی خواره را درومي ډلې سلسلې سوله په جنگ بدلوي داسې مشران مو درلنه دي په کار زمون کلتور چې په فرهنګ بدلوي. یا ډاکټر صاحب سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مبین صاحب تاسو نوې سټوډیو مبارکي هم درته وړاندې کوم.